السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو راځو د انهریټنس درته یو لاست خبره هم کوم چې دا خبره تیر ویډیوګانو کې مونږ کلیرلی ونه کړه. دې خبر ته ګوره تاسو باید فهم وي. څه ډېر کله ناکله مغشوشه شم زه همداسې تاسو کوم غلط څه زده نه کوئ او غلط پوه نه شئ. ګورئ ملګرو ما خو کلیرلی مینشن هم کړو خو نه پوهېږم تاسو به صحیح زده کړئ که نه. اول نمبر موږ سره سایټ دی که نه، ورپسې بیا موږ سره ډومین دی که نه، او ورپسې بیا موږ سره او یو دی، همداسې ده که نه. او بیا په دې او یو په داخل کې چې کوم نیسټډ او یو دی، د په داخل کې چې کوم بل او یو دی، دا وایي انشاءالله په دې ویډیو کې پر کار وکړو. ګورئ تاسو دلته په دې سایټ باندې یو ګروپ پالیسي جوړه کړه، ګروپ پالیسي 1 صحیح ده که نه. دا به په دې ټولو باندې انهریټنس کېږي. بیا موږ وویل چې موږ بلاکینګ کوو، صحیح ده. ګوره که ته چېرته دا انهریټنس دلته بلاک کړې دې ځای کې، نو داسې کار وشو چې دا ګروپ پالیسي به د ډومین باندې هم نه اپلای کېږي، په دې او یو به هم نه اپلای کېږي، او په دې نیسټډ او یو به هم نه اپلای کېږي. دا خبره یاد ساتئ. ته چې کله انهریټنس بلاک کوې په کوم ځای کې بلاک کوې؟ که دلته دې بلاک کو بیخي به لاندې نه راځي. که تا دلته بلاک نه کو، دلته دې بلاک کو، بیا به دغه ګروپ پالیسي د ډومین چې دی که نه دا به څه کوي، د تاثیر لاندې راولي. خو تا چې کوم سپیسیفیک او یو کې سپیسیفیک او یو باندې تا بلاک کو، بیا به هلته دا کار نه کېږي ښه. او که هغه نه هم بیخي لاندې رالی نو بیا به بیخي لاندې وي. معنا دا ته ګروپ پالیس ته چې ستا چې کوم انهریټنس دی ته کوم ځای کې بلاک کوې؟ که په ډومین دې بلاک کو، که په او یو بلاک کې، که په یو نیسټډ او یو بلاک کې. دا ډېر زیات فرق کوي سره ملګرو ښه. نو انشاءالله اوس په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې تاسو انهریټنس په کوم ځای کې بلاک کول غواړئ. اوکې ښه، نو زه راځم سر ورته. ګوره سر ورته راځم کویکلی یو بله او یو هم جوړوم چې تاسو ته لږ ښه صحیح معلوم شي. اکټیو ډایرکټري یوزرز اینډ کمپیوټرز ته راځم. په ده کې خو مې یو او یو جوړه کړې ده، د همدې او یو په داخل کې یو بله او یو هم جوړه کړم. where is OU organization unit او دې ته به نوم ورکړم nested. دا د هغې په داخل کې ده، صحیح ده. او داسې یو کار به وکړم چې دا کوم جان یوزر دی که نه دا به د داخل بل دغه ته ویسم، موو چا ته به موو کړمه لوکل یوزر کې nested OU ته همدې ته به ویسم. اوکې اوس ګوره کار څه وشو، لوکل یوزر په نامه چې کوم OU ده، زه به یو کار وکړم دا رینیم کم مړه ما سخت پازاوی لوکل او یو به یې کړمه، لوکل او یو. د لوکل او یو په داخل کې یو خان یوزر دی، یو نیو، بیا د هغې په داخل کې د نیسټډ بله او یو ده، او د هغې په داخل کې بیا جان ده. که ته پوهېږئ اوس به راشو. اوکې زه راځم ګروپ پالیسي منیجمنټ ته. ګورئ په ټول سایټ باندې به یو او یو ولګوم ښه، چې تاسو ته د انهریټنس د بلاک کولو په دې معیار باندې پوه شئ. ګوره په لوکل او یو په داخل کې بل او یو هم شته، نیسټډ او یو. زه به یو او یو جوړه کړم د سایټ دپاره، نیو او یو جوړوم فور سایټ. او دا به راشم، زه کله تیز کار کوم چې مخکې تاسو ویلی دی، په دې ننګرهار سایټ پسې به دا لینک کړمه فور سایټ، دا به دې نه اوکې کړم، صحیح ده. اوس به راشم دلته د او یو باندې به کلیک وکړم، د او یو کې به رن به اخوا کړم، صحیح ده. پریفرنس ته به راشم، په هغه کې به اډمنسټریټیو ټیمپلیټس ته راشم، او په دې کې به سټارټ مینیو ان ټاسک بار ته راشم، سټانډرډ ته به راشم، او په دې کې به ریموو رن کړم، او دا به د خدای په حکم سره انیبل کړم. تاسو ووایئ اوس تاسو پوهېږئ دا ما په چا ولګو؟ په ننګرهار سایټ باندې. دا هر څه خو په ننګرهار سایټ په داخل کې دي. اوس به ډومین ته، په ډومین کې چې څه اویوګانې دي، د هغې په اویوګانو کې چې څه اویوګانې دي، او په هغه کې څومره یوزران دي، په ټولو اپلای شو. رن به ورته کار نه کوي. اوس به ورو څه کېږي، کار کوي؟ نه کار نه کوي. دې کې کوم یوزر دی خبرې؟ آی تھنک دې کې خان یوزر دی، او خان یوزر په لومړنۍ او یو کې دی ښه، جان په بل کې دی. ګوره دې کې خان یوزر دی ښه. نو زه راځم دلته وینډوز آر. اوس خو کار کوي، خو ته لږ فورس کا، کار به پرېږدي ښه. دا خان دی ښه، دا په اول دغه کې دی او یو کې دی. هغه نیسټډ او یو کې جان دی، بیا به جان ته هم لاړ شم، هلته به هم کار نه کوي.
ځکه په ټول سایټ باندې ګوره دا کار وشو او انهریټنس خو لا انیبل دی که نه. اوس زه راځم دلته تیزي نه زه یو ځل ساین آوټ شم، جان یوزر ته دا ځل لاګین کېږم چې چاته جان ته. جان بیا په نیسټډ او یو کې دی ښه، تاسو ته مل دا په او یو کې ودن او یو کې په ټول ډومین کې په ټول اپلای کېږي، په جان به مزد اپلای. جان ته به هم رن کار نه کوي ځکه انهریټنس خو لا انیبل دی که نه. ګوره راشي وینډوز آر کار کوي نه. زه اوس راځم دلته هم کار نه کوي. ګوره وینډوز آر یس دلته ولې کار کوي، دلته ولې کار کوي ملګرو ځئ، ځکه دلته خو وینډوز آی تھنک ما اپډیټ به نه وي والی، ځکه جی پی اپډیټ دې خبره ته به لږ سوچ کوئ ورته کېږي ما اپډیټ نه دی والی، ځکه کار دلته هم باید کار ونه کړي ځکه دا خو په دې ډومین کې دی که نه څه د باندې بل ځای نه خو نه دی راغلی، دلته هم باید کار ونه کړي. اوس وینډوز آر ووهه یار تم باید کار ونه کړي که نه. زه راشم او د ده سیټینګ ته راشم، ریموو رن خو مو په دې هغه کې کلیرلی منشن کړی که نه. یس وینډوز آر ګورئ ملګرو خیر یو نیم ګوره یو ځل کار وکړو بیا کار نه کوي ښه، پوره دغه چې اپډیټ شي کار نه کوي ښه. نو خبره مې څه کوله، راځو خپلې اصلي خبرې ته. فور سایټ چې کوم جی پی او ده په ده کې ما ویل رن به اویلیبل نه وي، نو دا د ټولو خلکو ته ان اویلیبل شو که نه. اوس زه راځم بلاک کوم انهریټنس، خو په کوم ځای کې ګوره ښه ته کوی شي چې په دې ډومین باندې دا بلاک کړي، نو په دې ډومین کې چې څوک دي په ټولو به بلاک شي. ته کوی شي په دې او یو بلاک کړي، په دې او یو کې چې څوک دي په هغې ټولو به بلاک شي، لکه په دې کې خان دی. ته کوی شي په دې نیسټډ او یو بلاک کړي، په نیسټډ او یو کې یوازې جان دی. نو زه انهریټنس بلاک کوم په کوم ځای کې، په دغه ځای کې. د دې خبرې معنا څه شوه، په نیسټډ او یو کې چې څوک دی یوازې او یوازې به انهریټنس په هغه باندې بلاک وي، معنا هغه ته به رن اویلیبل وي، نور به هیڅ چاته هم اویلیبل نه وي. ورته هم اویلیبل نه دی ښه. زه یو ځل راشم په نیسټډ او یو کې څوک دی، اکټیو ډایرکټري یوزرز ان کمپیوټرز ته راشه، په نیسټډ او یو کې جان دی. ګورئ ملګرو ما انهریټنس په کوم ځای کې بلاک کو، په نیسټډ باندې مې بلاک کو. دلته ابر خلک به اوس هم متاثره کېږي، یوازې نیسټډ او یو کې چې څوک دی جان دا غریب به نه متاثره کېږي. زه به سرور یو ځل ساین آوټ ان ساین ان شم، دا به یوازې کوشش وکړي چې ځان پوهېږي، دا به یوازې په جان یوزر باندې څه غورځوي، افیکټ به یوازې په جان باندې راشي. وینډوز آر کار کوي، دا څوک دی کوم یوزر دی، let me just check it. جان یوزر دی خو یو ځل خیر رن خو ته مخکې نه آی تھنک کار نه کوو، یو ځل صرف ساین آوټ او بیا ته ساین ان ته ضرورت دی. څه شی ته یو ځل ساین آوټ ساین ان ته ضرورت دی. زه راشم پاسورډ دی 1 اوکې. راځئ ګورو دته به اوس رن کار سټارټ کړي ځکه ما انهریټنس بلاک کړی جان باندې، جان په نیسټډ او یو کې دی او په هغه باندې ما انهریټنس بلاک کړی، دته به حتما رن کار کوي. وینډوز آر یاره ولې کار نه کوي وینډوز آر، زه یو ځل وینډوز آر یس دلته خو کار نه کوي، ما خو انهریټنس بلاک کړی دی. جان یوزر چیرته دی، اکټیو ډایرکټري یوزرز ان کمپیوټر جان. زه دا د جان پاسورډ لږ ریسیټ کړم چې دا همدا جان دی که نه 1 2 1 2 یس اوکې. دې ځای کې خو مې څه وکړه که نه، دلته خو کار نه کوي ځکه په ټول څه باندې بلاک شوی دی. دلته اوس راځم یس جان یوزر ته باید رن کار وکړي، ساین آوټ بیتا ساین آوټ بشم، بیتا ساین ان شم. جان یوزر ته باید کار وکړي. other user star dash جان پاسورډ 1 2 دته باید رن حتما کار وکړي چې هر رقم کیږي ځکه ما انهریټنس بلاک کړی دی، باید کار وکړي. وینډوز آر
کار کوي ملګرو ګوره خیر کړه نکړه داسې کار کوي ګوره وینډوز آر کار کوي خو که خان یوزر راشي هغه ته به کار نه کوي ګوره راشي ساین آوټ خان یوزر په امدی او یو کې دی خو دی او یو نه لږ بره دی انهریټنس ما لاندې بلاک کړی دی ما خو بره نه دی بلاک کړی کنه خان یوزر ته به اوس هم رن کار نه کوي کنه ګوره زه تاسو ته کوم سٹار کې خان سورد 1 دی خان صاحب ته کار نه کوي رن ها جان ته کار کوي خان ته کار نه کوي او په ډومین کې به ډومین کنټرولر ته وی چاتم کار نه کوي ها ګوره وینډوز آر کار نه کوي جان ته کار کوي خو خان ته کار نه کوي اوس پوه شوي هله درم پوه شوي یاستئ ولې اوس یې درته وایم اول یې دلته اکټیو ډایرکټري کې وښایم اکټیو ډایرکټري یوزرز ان کمپیوټرز ګورئ ښه اول د لوکل او یو په دا خان یوزر په لوکل او یو کې دی بیا د هغې په داخل کې بله او یو ده په هغې کې دی جان دا انهریټنس چې دی که نه په سایټ چې موږ چې شی ولګو ابه په ټول ډومین لګول کېږي له هغه وروسته بیا په ټول او یو لګول کېږي لکه په دې او یو بیا په دې او یو په داخل کې چې کوم بله او یو ده بیا په هغې لګول کېږي نو ما دا انهریټنس په کوم ځای کې بلاک کو په نیسټډ باندې یعنی لوکل او یو باندې هم میراث لګول کېږي نو په لوکل او یو کې چې څوک دی خان هغې غریب باندې هم رن بند وي مګر ما انهریټنس کوم ځای کې بلاک کو نیسټډ کې ما نیسټډ ته ویل چې تا ته به په میراث څه نه راځي نو نیسټډ کې څوک دی خان نو اوس ګوره خان ته رن کار کوي جان ته به بخښنې سره جان ته رن کار کوي خو خان ته نه کوي هیله لرم چې پیشي وبیاستئ ښه نو تاسو داسې کار کوی شئ تاسو به پام کوئ ګورئ ښه دغه دلته چې کوم پالیسي ده دا په ټولو خلکو ولګېدله خو ما په نیسټډ باندې بلاک کړه دې کې چې کوم یوزران دي په هغې به بلاک وي که ته دې ځای کې بلاک کړې نو لږ بره لاړې نو بیا به دا خان ته هم اویلیبل وي او نیو یوزر ته به هم اویلیبل وي ښه او که چېرته دلته رالي دې ځای کې دې بلاک کړه بیا به همدې اوس ګوره دې ته هم رن نه دی اویلیبل ښه دې کمپیوټر ته بیا به دې ته هم اویلیبل شي راځئ زه به دا بېرته داسې کار وکړم دا به وکړم لږ به بره لاړ شم دې ځای کې به انهریټنس بلاک کړم چې دې ځای کې د انهریټنس بلاک کو اوس به خان یوزر ته هم اویلیبل وي ځکه او په دې نیسټډ او یو کې څوک دی هغه ته به هم اویلیبل وي خو دې غریب ته به اوس هم نه اویلیبل ځکه دا خو په ډومین کنټرولر دی که نه نو اوس ګورئ راشئ د په خاطر چې دا پالیسي لږه افیکټ واخلي ساین آوټ شي او بیرته ساین ان شي پیس صحیح شو اوس راځئ دلته کوم یوزر دی مخکې خان ته کار نه کوم اوس به خان ته هم کار کوي ځکه زه لږ بره لاړم خان یوزر دی که نه شاید اوس هم ورته رن کار ونه کړي خو زه به یو ځل ساین آوټ اینډ ساین ان شمه ځکه جی پی اپډیټ خو کار نه کوي بیرته ورته لاګین شم خان ته باید اوس رن بیرته اویلیبل وي خان ته باید اوس بیرته رن اویلیبل وي ځکه ما انهریټنس لږ بره بلاک کو وینډوز آر شته اویلیبل دی ملګرو دا خیر دی دا خبرې ځان سره تاسو په خپله ولیکئ داسې نه زده کېږي پریکټس یې کوئ ګورئ ښه دا خبره یاد ساتئ چې تاسو کله په سایټ باندې ګروپ پالیسي ولګوئ هغه به په ډومین خپل لګول کېږي او چې په ډومین ولګول شوه د هغې کې چې کوم اویو دی په هغه به لګول کېږي او د هغې اویو په داخل کې چې بل کوم اویو دی په هغه به خپله لګول کېږي د نمونې په ډول زه به خپل نوم ولیکم د ماهر په نامه تاسو یو اویو ګروپ پالیسي جوړه کړه صحیح ده یو ګروپ پالیسي تاسو د ماهر په نامه جوړه کړه او په سایټ هم ولګوله دا چې تاسو په سایټ ولګوله حراله کې باندې خو پوهېږئ دا په ډومین هم لګول کېږي په اویو هم لګول کېږي په بل په هغې په داخل کې چې کوم اویو دی په هغه هم لګول کېږي دا اویو دغه اویو د لاندې چې کوم دی دغه اویو چې کوم دی د لاندې دا په دې کې په داخل کې دی ښه اوس تاسو کوم ځای کې انهریټنس بلاک کوئ که دې ځای کې انهریټنس بلاک کوئ نو نه به دې په ډومین راشي دا اویو دا جی پی او د جی پی او کې چې څومره پالیسۍ نه دي په دې ډومین به هم رانه شي په دې اویو به هم رانه شي په دې اویو به هم رانه شي که تاسو انهریټنس دې ځای کې بلاک کوئ په ډومین به لګېږي خو په دې دواړو اویوګانو به نه لګول کېږي که تاسو انهریټنس دې ځای کې بلاک کوئ بیا دې دا معنه ده چې په دې ډومین به هم لګول کېږي په دې اویو به هم لګول کېږي او په دې اویو به نه لګول کېږي ځکه دلته مې بلاک کړو نو ما هم دا طریقه وکړه اول مې په نیسټډ اویو بلاک کړو دلته کار کېدو چې بیا مې دلته بلاک کړو بیا دلته لاندې دواړو کې نه کېدو او که یې دلته بلاک کړم
نو بیا به په هیڅ چا هم نه کېږي په دې ډومین کې صرف همغه سایټ که نور سایټونه وي لکه یو سایټ کې خو موږ سره په بخښنې سره که نور ډومین نه وي په یو سایټ کې خو موږ سره ملټیپل ډومین کېدای شي نو په نورو به اپلای کېږي مګر په دې ډومین به نه اپلای کېږي نو تاسو انهریټنس چېرته بلاک کوئ دا تاسو باندې فرق کوي ښه تاسو پورې ریلیټډ ده چې ډیسیژن واخلئ